فإن تولوا کله مخواړو عن النفاق منافقتنا فقول ورته حسبي الله وبس ما لرا الله کافی ده ما لرا الله لا اله نشته اقداد عبادت الا هو مگر الله تعالی ده علی توکل تو خاص په الله تعالی باندې اعتماد کوم او رب العرش العظیم دا الله تعالی خاوند عرش لوی ده دا ایتونه سبب بیگا سړی وي نو سړی به د مصیبتونو تکلیفونو نه ورته الله تعالی امان ورکړي. ابو داود کی حدیث ده فإن تولوا سحر او پیره او ماخام او پیره. علامه لوسی بغدادي رحم الله په تفسیر المانی کې دې کې دا واقعا نقل کړی ده. روم ته مجاهدین روانو صحابه کرام یو صحابي هغه چې تلاره کې د اس نو ورته یا د خر نو ورته په خې په دې ځکه ماته شو دلته ماته شو. دا صحابه ورته وی تل راوي تل دې پاسې درنه شو اورته مو هوس رواني جهاد طرف ته شتا ته پاتې کی وا مقصد موږ نه پاتې کی زال الله دې مرشم موږ در نه لاړو دې نه لاړ چلاړ یو ملائکه الله پاک راولې وې دې ته وین د سکه ولا خدا سي مجاهد دې الله په لار کې وته ما په خمه ماته وې کوم ځای ماته شو ودا زی ویرا سیدا برابر چې برابر وې دا یتونه ورته پین تولو په وې دا او پیره وې دا او پیره وې په دې دم واچو چې دا واچو وې ته وګرځه چې ورو تفسیر المانی دې باندې واقع نه پاس باندې سور شو ملګرو ته ورسېد ملګرو ته کوم ځای راغلی وې کوم الله چې په خمه ماته کړ ما الله بیرته جوړ کړ